السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان ځوان لوبغاړی نجیب زدران په هکله باندې یو ډېر زبردسته خبر درکړم چې نجیب زدران هم په زیمبابوې باندې خپل زړه یخ کړو. که تاسو هم د نجیب مینوال یاستئ نو دغه ویډیو در سره حتما لایک کړئ او لاندې په کمنټ کې نجیب زدران زنده باد هم در سره ولیکئ. زه به تاسو ته وایم چې د افغانستان او د زیمبابوې چې کومه دغه درېیمه شله وریځه لوبه ترسره شوله، په دغه لوبه کې نجیب زدران د افغانستان لپاره ډېر مهم رنزونه کړي دي او ډېر سخت وخت کې نجیب زدران دغه رنزونه کړي دي. په دغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې افغانستان اول بیټینګ ترسره کوي، 104 رنزه ټارګټ زیمبابوې ته ورکړی و چې په دغه کې رحمان الله ګربز 13 رنزه کړي، عثمان غني 9 رنزه کړي، کریم جنت 21 رنزه کړي، خو لاندې کې نجیب زدران په 15 بالو باندې 2 مهم رنزونه کړي دي چې په دغه کې 15 شپږیزې وهلې دي او 15 څلوریزې وهلې. 215 سټرایک ریټ باندې نجیب زدران لوبه کړې ده. د نه علاوه بیا اصغر افغان په 12 بالو باندې 30 رنزه کړي دي. یعنې افغانستان بیټسمنان ماشاءالله دغه ځوانان تاسو وګورئ څومره ښه ځلیږي. د افغانستان ټیم ته چې کله نه ځوانان راغلي تاسو د دوی فیلډینګ وګورئ، د دوی بالینګ وګورئ، د دوی فټنس وګورئ، ځکه خو موږ د ځوانانو غوښتنه کوو او دغه ځوانان تاسو کتلی شئ چې افغانستان ته څومره په اسانۍ سره زیمبابوې نه دغه 3 واړه لوبې وګټلې. تاسو د فضل حق فاروقي بالینګ وکته، څومره زبردسته بالینګ یې وکړه او همدغسې که خیر افغانستان دغه لوبه وګټله زیمبابوې نه، فضل حق فاروقي ورته یو لوبغاړی آوټ کړه، نبیم یو لوبغاړی آوټ کړه، نبي څلور اوړو کې 29 رنزه ورکړي او یو لوبغاړی آوټ کړی ده. نوین الحق هم ډېر ښه بالینګ ترسره کړ، کریم جنت هم 2 لوبغاړي آوټ کړي دي. یعنې ټولو بالرانو هم افغانستان ته ډېر زبردسته بالینګ ترسره کړ، خو خاص کر نجیب زدران بیټینګ چې ما وکته ډېر زیات مخ وخته، ځکه یو لوبغاړی کوم لوبغاړی چې مهم وخت کې رنزونه وکړي، کوم وخت کې چې ټیم ته ضرورت وي، نو بیا تاسو پوه شئ چې دغه لوبغاړی میچ وینر لوبغاړی ده او دا په نړیواله سطح باندې تاته ډېر غټ میچونه هم ګټلی سي. نو خاص کر د نجیب زدران مینوال لپاره مې دغه ویډیو جوړه کړله. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.